بسم الله الرحمن الرحیم. خرزوم تاسو نن په مایکروسافت آفیس 2013 کې دویم نمبر پروګرام سټارټ کوو چې هغې ته ویل کېږي مایکروسافت ایکسل. ښه د تیرو میتود مطابق تاسو کو مطلب لیسن بای لیسن مخکې ځو دا لیسن 1 اف ایکسل 2013. ښه زموږ تاسو کوم د درس موضوع چې دا اولنی درس زموږ تاسو سره او شعار ما هغه پخوانی دی چې بیسټ سلیکشن بیسټ فیوچر او ایکسل 2013 لیسن 1 انټروډکشن ټو ایکسل 2013 نن تاسو کوم مطلب څه کو دې سره ځان بلدو مطلب چې دا ایکسل په خپل څه شی دی ښه انټروډکشن دی تاسو سره. ښه ایکسل از د ممبر اف MS Office package which is used for calculation. مایکروسافت ایکسل د مایکروسافت آفیس د پیکیج یا د غي بندل یو چې د اجزا اصل پر استفاده کیږي کیلکولیشن د پر تر سره کیږي دا د کوم تاسو کول شي څه مطلب کیلکولیشن تر سره کو فار ایگزامپل څه قسم لکه وته چې مطلب څه کوم ځبه کې ټیبل جوړول غواړم ته کول شي ټیبل هم پکې جوړ کړئ دا فار ایگزامپل وای چې راځه مطلب څه کوم کارت پکې جوړوم نو کارت هم پکې جوړول شي دا ازيري پکې جوړول غواړي مختلف قسمه کیلکولیشن تاسو کول شي تر سره کول شي دا دې ته لکه یو بل نوم اخلي په نام د سپریټ شیټ چې لکه نو سپریټ شیټ هم بعض خلک ورته څه وایي دې ته ویل کېږي یا بعض خلک ورته بل نوم اخلي په نام د پور مین ډیټابیس چې لکه نو پور مین ډیټابیس دې ته ویل کېږي. ښه پور مین ډیټابیس ولې ورته ویل کېږي ګورې ورته دیو جو ورته ویل کېږي ځکه دا کې مطلب ته نشي کولی چې څه کې غیر قانوني ډیټا څه کې بند کړې یعنی مطلب دې کې ته کولی شي غیر قانوني ډیټا څه کې پکې انټر کړې نو دې لپاره چې موږ تاسو مطلب یو کوي ډیټابیس ولوم تاسو کو په مایکروسافت ایکسس کې ډیټابیس جوړو سره نو پیکسل کې تاسو کو عموما کیلکولیشن تر سره کو یعنی محاسبه مطلب ته کوم ریپورت جوړول غواړي کوم انوایس جوړول غواړي یا فار ایگزامپل وای چې راځه کوم ازيري پکې جوړوم ټیبل پکې جوړوم ته کولی شي مختلف قسمه څه کې دا جوړ کې. ښه دا هم د هغه په شان د ورډ په شان سره خپل مشخص دی مطلب هغه لري موډل لري سره په خوانه ایکسل لکانو سن مو لاټس 1 2 3 و چې تاسو را د ایکسل په خوانه نوم چې لکانو لاټس 1 2 3 لکان دا په خوانه نوم ښه مایکروسافت ایکسل سره نوم درلو په خوا لاټس 1 2 3 دا دی نوم وو خو بیا څنګه شل کنه دا بدل شو د 1915 کال مطلب څنګه شو مایکروسافت ایکسل ته مطلب وخت ښه ایکسل شو مطلب 1915 بیا ونی راغی بیا 2000 راغی 2003 راغی دا څه پس مخ راځي دا خو سټینډرډ ورژن لکه ما سره کوم دی فار ایگزامپل وای چې ایکسل 2000 مطلب څنګه ما سره دا یو سټینډرډ ورژن دی ښه او 2003 مطلب څنګه دا یو سټینډرډ ورژن دی تاسو سره 2008 کوم دی هغه څنګه تاسو سره یو سټینډرډ ورژن دی 2010 ایکسل دی فار ایگزامپل دا څنګه ما سره یو سټینډرډ ورژن دی او 2014 چې کوم دی څنګه ما سره دغه سټینډرډ ورژن دی باقي کوم ایکسل چې تاسو ګورئ هغه هم څنګه وي ایکسل به وي خدا اکثریت سره یو شان دي دا څنګه ما سره سټینډرډ ورژن دی مطلب دا خلک پیژني معیاري شکل باندې سره نو موږ تاسو سره کوم ایکسل ولو 2014 ولو صحیح ده په دې کې لکه نور څه فرق نه دی فار ایگزامپل وای چې د 2000 او د 2014 ترمنځ څه فرق دی ګوره هغه ایکسل دی خو صرف څنګه فزیکلی چینجز پکې راغلي ښه اپیرنس څنګه مطلب بدل دی او په 2000 افیس کې کوم شان دی مطلب په 2014 کې د غینه زیات شان راغلي سره یعنی مایکروسافت کوم د خپل ځان سره لري پالیسی لري همیشه خپل پروډکټ کې تغیرات راوړي اپګریډ کوي څه کوي اپګریډ کا فار ایگزامپل 2014 ایکسل لاغی نه نو دا به څنګه وي زیات شان به کې نسبت چاته نسبت 2014 چې دا دوی خپل پالیسی د مارکیټینګ پالیسی سره ها راځو دا څه کوم ځکه کلوز کوم دلته اوس مسله دا چې مطلب هاو ټو سٹارټ مایکروسافت ایکسل بس څنګه سٹارټ کوو ښه د پروګرام درن کول لپاره هم تاسو کوم د مختلف قسمه چی طریقې دي تاسو ته کولی شئ پروګرام په ډېرې طریقو اوپن کړئ فار ایگزامپل تاسو کوم د سٹارټ او تم چې آل پروګرام لکه دې کې څه وکړه مایکروسافت آفیس پیدا کړه کوم دی لکه دا د آفیس 2014 دې کې انتخاب کړئ لکه مایکروسافت ایکسل کلیک کړئ بنده نو ما سره څنګه شول دا مایکروسافت ایکسل را اوپن کړل شو بل طریقه لکه تا وړل تر کلیک وکړه ها څه مې لکه پکار دې تم چې زما ایکسل پکار دی انټر کا مستقیما څنګه شو سره مایکروسافت ایکسل در سره سٹارټ شو ښه ته وایي چې زه مطلب رن کوم نو څه وکړه لکه سٹارټ رن باندې کلیک وکړل ته نوشته که چې ورته ایکسل ورته ټایپ کا انټر کا مستقیما څنګه شو ما سره ایکسل اوپن کیږي یا وایي چې فار ایگزامپل په ایکسل کې دا کې زبر طریقه استفاده کوم رن کې څه وکړه رن تلاش او دې کې نوشته کا ورته چې لکه excel.exe ډاټ ایکزی څه مطلب سیټ اپ شکل باندې نه کنه ایگزیکیوټیبل دی نو انټر کا مستقیما څنګه شو ما سره پروګرام رن کړل شو ښه ته وایي چې بل طریقه مطلب ما ته رن کې یو شارټ کټ کې ورته جوړه کړم څه وکړل د ګوره کلیک وکړه څه مې لکه پکار دی غواړم چې مایکروسافت ایکسل لپاره یو شارټ کټ جوړه کړم ګوره په دې برای کلیک وکړم پراپرټیز ته به لاړ شم
دلته به کلیک کوم لکه څه ته مې شارټ کټ کی سمې لکه پکار ده کنټرول الټ 1 چې پریس کوم څه وکړه ایکسل اوپن کا کنټرول الټ 1 چې پریس کوم څه وکړه دا اوپن کرا دا اوس ګوري کنټرول الټ 1 پریس کوم ورپس څنګه بشي مثلا ایکسل برا سره اوپن کړی شي ها بعض اوقات تاسو مطلب غواړئ چې زه غواړم د ام اس داز نه د ایکسل را اوپن کړم څنګه اوپن کو ګوري ورته دلته باندې شته کو سی ام ډي دې کې وته چې سٹارټ کا سٹارټ شي ما سره دا د ام اس داز یو کمانډ دی ښا ام اس داز په څه باندې کار کوي البته موس نه سپر کلته کمانډ سپر ښا کمانډ لاین انټرفیس دی ته چې سٹارټ کا چې لکه ایکسل پروګرام راته سٹارټ کا انټر کا نو څنګه شمه سره مستقیما ایکسل راته اوپن کړ ها بل طریقه تاسو مطلب اس فرق کوی چې زه مطلب غواړم داسې وشي سٹارټ کا خو ایکسل لکه کوم ایکسل ډاټ ایکس جی مطلب څنګه شمه سره دا ایگزیکیوټیبل انټر کا نو ما سره مستقیما څنګه ایکسل اوپن کیږي در سره ها تاسو وایئ چې مطلب زه غواړم یو بل طریقه باندې اوپن کوم نوټ پډ نه څنګه اوپن کیږي ګورو ورته تاسو په نوټ پډ ته ټایپ کوئ ورته ها اما کمانډ اس فرق سٹارټ شي لکه ایکسل مې پکار دی نو څه دا ګوري سیو کا چیرته ډیسکټاپ مخ باندې خو ګورل ته به ایکسټنشن بدل کوي ورته ښه نوښت کوم چې سٹارټ ډاټ بیټ بی ای ټی څه مطلب بیچ فایل ویل کی ښه بیچ یو ځان ته پروګرامینګ دی خلک نه دا وایرسونه مطلب اکثره په دې کې جوړیږي ښه بیچ کا او سیو کا ګوره دا مې څه کله کا سیو کړ ښه دا کلوز کوم لکه دا څنګه اوس په دې باندې کلیک کوم مستقیم ما سره څه کیږي ایکسل پروګرام را سره اوپن کیږي ښه تاسو بل طریقه مې سفر کول شي مطلب مختلف قسمه نوري طریقې مشته دي فار ایگزامپل وای چې رسو کله کا سٹارټ کې ماته پروګرام اوپن کا ایکسل دی خو کوم ایکسل لکه 2014 مې پکار دی انټر کا نو ما سره څنګه شو مستقیما ایکسل بیا څنګه شو را اوپن کړل شو اوس تاسو کولای شئ مطلب بل طریقه باندې را اوپن کې فار ایگزامپل وای چې زما څه پکار دی شارټ کټ کی زما پکار دی سو کا ډایرکټ کلیک وکا نیو باندې کلیک وکا سم لکه پکار شارټ کټ مې پکار کلیک کړه باندې ها براوز ته لاړ شم مای کمپیوټر ها لوکل سی په دې کې څه کوم لکه ته پروګرام فایل اخلم ها دا مې لکه واخیسته ها کوم لکه سره پکار دی مایکروسافټ افیس مې پکار دی ګور دا انتخاب کوته او دې کې بس انتخاب کا افیس 15 انتخاب کا ای پریس کا ایکسل چې راشي در سره ها بس ګور زه ای پریس کوم دا له ما سره راغی کنه ایکسل ډاټ ایکس جی اوکے کا نیکسٹ کا او فینیش کا اوس ګورل ته ما سره څنګه شو مستقیما یو شارټ کټ راغله دا څه کا کلیک اور باندې نو ته کولای شي مستقیما دا څه کې اوپن کې مختلف قسمه طریقې تاسو څه کولای شي استفاده کولای شي نوري طریقې مشه فار ایگزامپل چې راځي کوډینګ باندې اوپن کوم هاوس راځو مطلب دا قسم اوپن کوو چې د ورډ نه څنګه اوپن کما فار ایگزامپل زه مطلب ماته چل راځي چې را ورډ پروګرام اوپن کولای شم خو ایکسل را چل نه راځي زه چې څوک مستقیما مطلب دا څه راواخله او ماته د ورډ پروګرام نه سٹارټ کا ګوره زه به ډیولپر ټاپ ته لاړ شم هلته یو بټن راواخلم څه راواخلم بټن راواخلم ګوره دا بټن مې راواخیستل کا د دې څه کوم زه کوډ کوم څه کوم ډبل کلیک ور باندې وکا شیل کا لکه څه کا شیل څه مې لکه پکار دی ایکسل ښه څه څه مې لکه غواړي کاما وی بي نارمل غواړم ګوره مو څه وکړه لکه ایکسل ته چلان کا حکم کې سمره کس ما پکار دی وی بي نارمل د دې ایکسل سره تاسو یو شی بلډ کې ډاټ ایکس جی ښه دا ضرور خبره ده چې دا ضرور خبره ده دا رن کړي ځنه لکه د موډ نو بس او په دې کلیک وکړه نو ګوره مستقیم ما سره څه کې بیا ایکسل ته څنګه سره اوپن شو سیدا تاسو کولای شئ مختلف قسمه طریقو باندې څه کوي یو پروګرام چې کوم دیغه اوپن کړي خارزو ګوره فار ایگزامپل تاسو کو ورته تم چې راځه کوم ټاسک بار نه مطلب دې نه اوپن کوم نه کلیک کړئ باندې دا اوس ګوره دې نه تاسو کولای شئ اوپن کولای شئ یا فار ایگزامپل چې بل طریقې استفاده ګوره دا کلوز کړئ ځنه دلته کوم لکه رائټ کلیک کوم سم په کار درک نیو دلته راشه ورپسې مایکروسافټ ایکسل کلیک کړئ باندې ورشیټ ما سره راغی کنه په دې ډبل کلیک وکړه اوس ګوره مستقیما څنګه شو ایکسل سره اوپن شو خو زه چې کوم دی په عام طور باندې کوم قسم اوپن کوم دا سٹارټ باندې کلیک کوم ته چیرې ایکسل ته نشته کوم ما سره څنګه شي ایکسل بر اوپن کړئ شي ها اوس راځو لکه دا مهم مسله زده کول مهمه ده چې څنګه اوس تاسو مطلب دې فزیکل سټرکچر وپیژنو خلاصم څه کوم ایکسل دی اوپن کوم اوس موږ تاسو زده کول کنه فزیکل سټرکچر زده کوو ښه فزیکي شکل دغه به تاسو وغوښتل کنه بلینک ورک بوک واخلئ ښه اوس ګوري ورته دا هم د نورو پروګرامونو په شان سره خپل یو فزیکل سټرکچر لري یو ظاهري شکل لري خپل پارټس لري ښه ګوري ورته لکه کوم پارټ لري تم چیرې اوله برخه ته لکه سویل کې ټایټل بار وته ویل کیږي ټایټل بار دی ویل کیږي دا مخامل تاسو ګوري ورته د دې سویل کې لکه ټایټل بار دی ویل کیږي ټایټل بار کې ما سره مختلف قسمه چي برخې دي ښه ګوري کوم دلته ما سره وته چې پروګرام غلې مارک دی لکه نو ښه یا ورته بعض خلک یو بل نوم اخلي په نام د پروګرام آیکن اوس ګوري دا شی زده کړئ د مایکروسافټ ایکسل لپاره آیکن چی دی ایکس چې د ما سره دا ګوري د چی د ما سره دا پروګرام آیکن دی د ایکس په شکل باندې چې تاسو سره آیکن راغی د ورډ لپاره چې ولکانو دبليو د ایکسل لپاره ایکس دی ها بل چې د ما سره لکانو یو بل پارټس لري چې کویک اکسس ټول بار دی ویل کی ها کویک اکسس ټول بار ها خدای که ما سره لکانو چې دي مختلف قسمه کمانډز پکې دي چې ما سره ته مختلف قسمه کمانډز پکې دي کویک څه کولای شي اکسس کولای شي دا ها بل لکه ما سره څه کار کیږي کرنٹ ورک بوک نوم خلک نه چې ورک بوک نوم ولته ګوت تاسو ورته ورک بوک نیم
ها وربوک نیم اوس ګوري ورته ته ما سره چیرې راغلی که نو بوک 1 راغی که زه بل ورشیټ اخلم څه به شي ما سره بوک 2 3 داسې ورپسې مخکې راځي د ورډ لپاره به چې وي ډاکومنټ 1 2 3 د ایکسل لپاره لکه چې دی بوک 1 2 3 داسې ورپسې مخکې راځي بله لکه نو څه ښکاره کېږي تاسو سره کرنټ پروګرام نیم ښکاره کړي لکه نو کوم پروګرام دی ما سره ایکسل پروګرام دی ما ته څه ویل لکه نو چې بوک 1 ستا د کرنټ ورک بوک نوم شو اما نوم یې چې لکه پروګرام کوم یو دی ایکسل پروګرام دی ما سره ښه بیا ورپسې راځم راکل دې داسې ویل کېږي هیلپ ورته ویل کېږي چې ما سره دا لکه نو هیلپ څو قسمه دی 2 قسمه دی یو آنلاین یو آفلاین ته کولی شي مطلب آنلاین چې تا سره کله نیټ وي ته کولی شي پوښتنه وکړې چې دا چی دی آفلاین ته داسې کولی شي که تا سره نیټ نه وي ته کولی شي څه کوې بعضې سوالونه مطلب بلکې څه قسم ګوره زه په دې کلیک کوم لکه ورته یم چې یاره زه یو شي باندې نه پوهېږم چې دا چی دی ګوره په دې مې چې کله کوي وکړل ته ما سره څه راځي دا راغی څه ویل لکه ایکسل هیلپ ورته یم چې یاره زه په دې سیو باندې نه پوهېږم دا سیو به چی وي انټر کا مستقیما در څه کوي دې جواب در باسي ګوره څه وایي اف وي پنشن کسټم ویو انډر ورکشیټ ګوره اف ام ټي پنشن دا چې دا سره افلاین هیلپ دی بغیر د نیټ نه څنګه شو ماته دا اویلیبل دی ښه دا څه کومه لکه پلن کلوز کومه بله لکه چې موږ تاسو سره وایي چې دې ته ویل کېږي ریبون بټن چې لکه نو ریبون بټن دې ته ویل کېږي ښه ګورې لکه نو په دې افیس 2010 2010 او 2014 کې څنګه شو منیو سیستم له منځه لاړو صرف فایل څه نه ما سره منیو په شکل باندې دلته ما سره لکه نو ټبونه راغلل څه راغلل ټبس منیو لاړه او په ځای چې راغله ما سره ټبس راغی سیده نو اوس تاسو ګورئ ورته زه په دې کلیک کوم که څه وکړه اټو هایډ ریبون کلیک ور باندې څنګه شو ما سره ریبون هایډ کړلی شو وایي چې نه را دي چې لکه دې باندې کلیک وکړه څه مې لکه پکار دی شو ټبس کلیک ور باندې اوس ګوره دلته ما سره ټبونه ښکاره کېږي دا ګوره انزرټ ټب ګوره هوم ټب انزرټ پیج لیاوټ تر کویک بوکه پورې سیده یا پر ایگزامپل ته چېرې څه وکړه لکه شو ټبس ان کمانډس کلیک ور باندې اوس ګوره ما سره هم ریبون ښکاره کېږي هم ټبس ښکاره کېږي هم ګروپونه ښکاره کېږي نو دلته تاسو کولی شئ څه کوئ مطلب بل شیان هایډ کوي بل شیان څه کوي شو کوي درته ښه دې برخې ته لکه نو څه ویل کېږي کیپشن بټن دې ته ویل کېږي خاص شی لکه نو کیپشن بټن دلته مطلب څه کوي کنټرول کوي خپل پروګرام یا بعضې خلک ورته بل نوم اخلي په نام د کنټرول باکس ښه کیپشن بټن اور کنټرول باکس از د سیم ښه دې ته لکه نو څه ویل کېږي ته ویل کېږي ټبونه چې لکه نو ټب دې ته ګوره دا قسم نه شو کومه چې ټب ما تاسو لکه نو مخکې مې ویل چې په 2010 افیس نه ښکته څنګه شو منیو له منځه راغله په ځای چې راغله لکه نو ټبز راغله چې لکه نو ټب لیست دی ما سره یو بله خبره لکه نو ډېره زیاته مهمه دا ده چې اوس ګورې ورته فایل هوم انزرټ پیج لیاوټ او فرمولا ډیټا ریویو او ویو پورې دا ما سره چې لکه نو دا سټینډرډ ټبونه چې ما سره سټینډرډ ټبونه تقریبا اته ټبه دي ما سره سیده څومره اته د ټبونه ما سره کوم دي د عدالت کې راځي تاسو سره امکان لري بعض شیان تاسو انسټال کړئ څنګه چې در سره نو ټبونه هم راشي لکه اوس ګوره کویک بوکس دا ما سره چې لکه نو دا ایکسټرنل ټب دی بل پروګرام مربوطه شیان پکې سیده نو په عدالت کې ما سره څومره ټبونه لکه نو اته ټبونه راغلي سیده په دې کې لکه نو چې کوم د فایل څنګه دی د منیو په شکل راغلی ګوره دا ما سره کوم د منیو په شکل باندې راغلی دی باقي نور ما سره څنګه دی لکه نو ټبس په شکل راغلی دي ټبس او منیو تقریبا یو شان دي سره ښه څنګه چې صرف بدل شو لکه نو منیو څنګه وه عمودي شکل باندې څنګه لکه نو افقي شکل باندې راغلی در سره سیده ښه دلته راځم ورپسې بیا ورته یم چې را ټبونه څه قسمه شو 2 قسمه لکه نو ښه یو لکه نو چې ما سره سټینډرډ ټبونه دي ښه چې لکه نو سټینډرډ ټب دا اته ټبه ما سره څنګه لکه نو دا سټینډرډ ټبونه دي او دوه مطلب کوم لکه نو کنټیکچوالي چې ما سره کنټیکچوال ښه دې باره کې هم تاسو وړ کې خبره کړې چې کنټیکچوال ټب او سټینډرډ ټب لکه نو سټینډرډ ټب ما سره اته ټبونه راغلل او کنټیکچوال چې کوم دي یو مشخص ټیبل څنګه دی ریلیټډ یا مشخص ابجیکټ ریلیټډ دي فار ایگزامپل ته یو اټوشیپ انزر کول ته چې مستقیم سره نور ټبونه اضافه کیږي سره ښه بل لکه نو ټبس کې ما سره لکه نو چې وي ریبون وی لکه نو چې تاسو سره ریبون اوس ګوري ورته ریبون دا اوس ګوري ما سره هم ټب شو کنه دا دې څنګه ما سره ریبون دی چې دی ریبون په شکل باندې راغی بیا لکه نو په هر ریبون کې ما سره چې لکه نو ګروپونه وي چې وي ګروپ اوس ګوري ورته د انزرټ ټب شو او دا ریبون شو کلیبورډ ما سره چې دی دا یو ګروپ دی ما سره بل لکه نو په ګروپونو کې ما سره چې وي کمانډس وي چې وي لکه نو کمانډس اوس ګوري ورته انزرټ ټب او دا ریبون شو کلیبورډ ګروپ شو او دا کټ شي شو ما سره دا یو کمانډ شو سیدا نو تاسو ویل کنه ټبس کې ما سره شي وی ریبون کې ګروپونه کې کمانډس وي ها موږ تاسو لکه یو بل خبرې کړې په وډ کې چې کمانډ سره پرېس فرق کو یو مشخص کار تر سره کوي څه در سره کوي اوس ګورئ نه شو کوم چې کمانډ سره پرېس فرق کیږي یو مطلب مشخص جواب لري سره مشخص وظیفه مخ کې وړي فار ایگزامپل څه قسم دا کټ څه کار کوي صرف پری کول کوي کنه بل کار کولای شي نه مشخص کار ورته څنګه دی سپارل شوی ته کولای شي هغه څه کې فرق کوي نو کمانډ سره پرېس فرق کیږي مشخص جاب یا مشخص ټاسک کې تر سره کوي درته بل موږ سره کوي چې موډ اف کمانډز کوم د لکه عموما دوه موډ لري څو موډ لري دوه موډ لري
یو ټیکسټ موډ دی یو ګرافیک موډ دی ښه چې لکه نو ټیکسټ موډ او بل ما سره کوم دی ګرافیک موډ دی. راځئ اوس دې باندې ځان پوه کړو چې ګرافیک موډ کوم دی او ټیکسټ موډ کوم دی. تاسو ګورئ ورته فایل ته زه کلیک کوم ته اوس ګورئ د نیو سره کوم شی تاسو ګورئ کوم شکل ورسره شته نه که نه دا ما سره کوم شکل دی دا ټیکسټ موډ دی صرف نوشته ده کوم شکل ورسره نشته. اما دلته ګورئ پروټیکټ ور بوک دې کې ما سره چې لکه نو یو کول په ما سره راغلی یو کیلې ما سره راغلی ده نو دا کوم موډ دی ما سره ګرافیک موډ دی چې د ما سره ګرافیک موډ دی چې نو دوه موډ لکانو لري یو ما سره کوم د لکانو چې دی ټیکسټ موډ دی یو ګرافیک موډ دی. بل لکانو مهمه خبردار چې تاسو څه کوئ کمانډ داسې هم تاسو مطلب ډیوایډ کولی شئ یو مین کمانډ شو بل ما سره کوم دی لکانو سب کمانډ څه قسم ګوره مین او سب اصلي او فري کمانډونه چې اوس ګورئ ورته زه په دې کلیک کوم لکه فار ایگزامپل دا چیک ای شو ما سره چې لکانو مین کمانډ په دې کلیک کوم اوس ګورئ دا ما سره چې دي سب کمانډونه دي څنګه به پیژنې د دې لینک بټن نه به پیژنې دا کوچنی بټن ګورئ د دې چې لکانو لینک بټن چې لینک بټن به څه کوي د دې کلاسیفیکیشن به څه کوي پیژنې به ښه. بل لکان ته فار ایگزامپل زه ودرېږم ما سره کوم دلته څه کوي معلومات ښکاره کړي څه وایي لکانو وایي کټ کنټرول پلس ایکس دې ته لکانو چې لیکي ټول ټیپ چې لکانو ټول ټیپ دې ته ویل کېږي ښه. دلته کلیک کوم لکه څه وته چې ټول ټیپ یعنی مطلب ما څه کوي معلومات راکوي چې دا چې دی لکانو شارټکټ د ډسپلی کوي چې دا موږ تاسو وړ کړي سره چې مطلب څنګه پکې تغیرات راوړل شي ښه. بل لکه ته ما سره کوم دی یو کوچنی غونه بټن ښکاره کېږي لکه چې لیکي لینک بټن چې لینک بټن دې ته ویل کېږي ښه یا لنچ بټن دې ته ویل کېږي دا څه کار کوي دا ډایلکس باکس لنچ کوي. اوس ګوره ما په دې کلیک وکړو اوس ما سره څه کوي یو ډایلکس باکس به لنچ کوي. اوس ګوره ما سره لنچ کړ لنچ مین سټارټ به کړي اوپن به کړي سیدا ښه دا لکه خلاص شو. بل چې دلته ما سره لکه دې ته ویل کېږي چې ته کولی شې مطلب کولپس هم کې او ایکسپینډ هم اوس ګوره ته هم څه وکړه کولپس کا او یا ایکسپینډ کا. کولپس مین بندیدل ایکسپینډ خلاصیدل څه وکړه لکه کولپس کا او ایکسپینډ کا ته کولی شې دا هم ایکسپینډ کې هم کولپس کې سیدا ښه. دا ورته څه وکړه لکه دواړه ماته ډسپلی کې ښه کمانډونه سره ماته څه کوه ډسپلی کوه ښه. راځه ورپسې لاندې لکه نو دریم نمبر لکه ما سره کوم دی دې ته لکه نو څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي نیم باکس چې لکه نو نیم باکس دې ته ویل کېږي. اوس ما څه ښکاره کېږي چې سی سیکس څه مطلب شو یعنی د سی کالم دی او شپږم نمبر رو ده. اوس کالم چې لکه نو رو چې اوس تاسو دې باندې زه پوهیږم دا ګورئ لکه نو دې ته څه ویل کېږي لکه نو فارمولا بار چې فارمولا بار ښه. ګورئ په ایکسل کې لکه نو چې تاسو سره قلمونه دي روګانې دي او سیلونه دي. ګورئ ورته دی عمودي شکل د لکه نو څه ویل کېږي کالمس ورته ویل کېږي چې څه ویل لکه نو کالمس کوم چې په عمودي شکل باندې 90 درجې زاویه جوړ کړي څه ویل کېږي کالمس دې ویل کېږي ښه. ګوره دلته زه نوشته کومه چې کالمس ښه. او اوس ګوره بل چې ما سره لکه نو کالمس دا لکه نو چې ما سره دې ویل کېږي روګانې چې روګانې کوم چې افقي شکل باندې 0 درجې زاویه جوړ کړي څه ویل کېږي رو ورته ویل کېږي ښه کالمس او روګانې. په 2014 ایکسل کې ډېرې زیاتې مې سره روګانې راغلي ښه. 16348 دانې چې ما سره قلمونه دي او 1,08,000 او 8,000 څو ما سره کوم دي روګانې دي. څنګه بلته اوس ګورئ زو کنټرول پلس ډاون یې کې پریس کور پسې سره کنټرول ډاون یې کې څه مطلب پریس کا ګوره اوس مستقیم څنګه شلان درغلم څه ویل کا چې 1,08,500 چې تاسو سره دومره روګانې دي سیدا کلمونه څومره لکه نو کنټرول پلس لیفټ یې کی ګوره دومره ما سره کوم دي روګانې دي سیدا کلمونه دي نو ما سره کوم دي روګانې څنګه شولي تقریبا 1 میلیون ته ورسېدلي او کلمونه 16300 څو ځنې دي ما سره سیدا ها واپس غواړم چې لکه څنګه شي اولنۍ ته لاړم څه وکړم لکه کنټرول اپ کی وپریس کوم او کنټرول لیفټ کی څنګه وشي مستقیما به مې خپل قلم ته ویسي ها بل خبره لکه ذات مې مطلب چې روګانې او کلمونه مونږ پیژندل دي ته لکه څه لیکيږي کالم هیډینګ اوس ګوره A B C دا سره پاسه مخ راځي ته لیکيږي کالم ها هیډینګ دا ته مطلب کول شي بدلم کې چې 1 2 3 دی وسره راشي اوس پیلنه کومه تر شي دی A B C دا ها A B C دا سره پاسه مخ راځي بیا B سره A ځای شي دا چې سیستم ولا جوړ کړی سره نو ګوره ما چې شو کانو کالم هیډینګ شو ها بل لکه چې ته ماته وای چر د دې سیل کې سیل ورته لیکي یو خانه د سیل کې سیل ورته وای ها چې لکه نو سیل دلته ګوره مطلب ته چر سیل سره اوس مسله دا چې مطلب څومره روګان خو ماته معلوم شي چې 1 میلیون روګان دي او 16300 چې ما سره کوم دي کلمونه دي نو په یو ورکشیټ کې ما سره څومره سیلونه دي تاسو به څه وکړئ تول ضرب ارز کوي څه کوي تول ضرب ارز کوي څه قسم لکه فار ایگزامپل زه آیډیال ضرب کوم ښه وتم چې 1 میلیون او 8000 فار ایگزامپل فرض کا 500 شپږ د ما سره کوم دي لکه دا کلمونه دي دا چې ما سره تول شو اوس الکه هر څومره دی وتم چې 16000
340 ما سره کوم دي کلمونه دي ښه نو انټر کا مستقیما څه ویل کا دومره سیلونه تاسو سره کوم دي په یو ورکشیټ کې دي تاسو ګوره ډېر غټ عدد شو ما سره تقریبا ان تر 18 میلیارډ پورې ورسېدو 18 میلیارډ 1.9 میلیونه او اته لکه نه شپېته درې سره د ما سره کوم دومره سیلونه دي ګوره دا سیل یو خانه چې کوم ده په یو چېرته لکه نو په یو شیټ کې دومره ما ته چې لکه نو سیلونه دي یعنې تقریبا 1.18 میلیارډ پورې ورسېدله 18 میلیارډ 1.9 میلیونه دا چې ما سره دومره سیلونه دي پکې ښه روګه سیل تعداد مې څه کوم تاسو زده کړ بله لکه نو تاسو ګورئ مطلب کلیک کوم اوس ما سره څنګه شو دغه سیل انتخاب شو لکه دې ته لیکي سیل سلیکټر لکه نو ګوره داسې یو شکل لري که نه شین رنګ هم دی ګوره لاندې ورپسې راځه ښکته ځه او پورته ځه دې ته لیکېږي سیل سلیکټر یعنې ته څه کار کوې لکه نو یو سیل پکې انتخابوي سیده دلته نشو کومه چې سیل سلیکټر یعنې مطلب ته څه کوي یو ځای ته انتخاب کړه سلیکټر سیده ښه بله خبره لکه دا چې کوم سیل موږ تاسو انتخاب کړو دې سیل ته لکه سیل کې اکټیو سیل چې لکه نو اکټیو سیل دی ویل ګوره ورته څه قسم دا لکه دا ما انتخاب کړ څنګه شو اوس ما سره همدا سیل څنګه لکه نو ما سره اکټیو دی دلته لاندې ما څه ویل لکه وایي دا سیل چې کوم دی ریډي دی څه لپاره چې ته پکې څه ټایپ کړې که نه سیده ښه سیل سلیکټر هم وشو اکټیو سیل هم وشو بله لکه یو خبره زده کړئ ډېر مهمه خبره ده چې موږ تاسو څوک پوښتنه کوي چې د مایکروسافټ ایکسل په یو اکټیو سیل کې موږ تاسو کوم شیان لیکلی شو کوم شیان پکې انزرټ کړي ګوره څو خبرې زده کړئ ښه جنرال خبره کوم درته د مایکروسافټ ایکسل په یو سیل کې تاسو کولی شئ څه پکې نوشته کړئ لکه نو ټیکسټ پکې نوشته کړئ فرام A to Z بله لکه تاسو کولی شئ څه پکې ټایپ کړئ لکه نو نمبر پکې ټایپ کړئ چې نمبر مطلب تاسو څه کوئ ټایپ کولی شئ پکې فرام 0 to 9 سره او بل لکه تاسو کولی شئ پکې ډیټ انتخابولی شئ سره ډیټ پکې تاسو لیکلی شئ دومره تاریخ دی بل پکې کولی شئ لکه څه کې ټایم پکې ولیکئ اوس خبر دا شوه لکه نو چې کله زه مطلب یو اټوشیپ انزرټ کړم نه چېرته ځي هلکانو په دې سیل کې نه راځي ښه دا د سیل د پاسه وي څنګه ویل کانو سیل د پاسه وي دا ایریا خپل کینوس لري څه لري کینوس لري د مایکروسافټ ایکسل په یو سیل کې ته کولی شئ ټیکسټ هم ټایپ کړې نمبر هم ټایپ کړې ډیټ هم ټایپ کړې او ټایم هم ټایپ کړې سوا د دې نه مطلب نور کوم شیان ته پکې نشي ټایپ کولی سیده سیمبولونه پکې راتلی هغه هم راتلی شي سیده خو که ته وایي چې ما اټوشیپ انزرټ کړم دا څنګه کېږي آپ یې نه راځي سیده ښه بله لکه تاسو ګورئ زه مطلب څه کوم دلته رایټ کلیک کوم نو ما سره څه کېږي یو دنه مینیو ښکاره کېږي داسې ویلې کېږي شارټکټ مینیو ښه چې لکه نو شارټکټ مینیو ګوره دا سره منځ وړم ښه نو ویشه کومه چې شارټکټ مینیو ښه شارټکټ مینیو ښه دې کې لکه ما سره کوم دي مختلف قسمه شي دي کمنډونه دي سیده ښه شارټکټ مینیو اوس ګورئ زه مطلب ته رایټ کلیک ما سره څه کېږي دا مینیوګانې ښکاره کېږي او دې ته څه ویلی کېږي مینی ټول بار چې لکه نو مینی ټول بار ګورئ ته نوشته کومه چې مینی ټول بار دې کې ما سره کوم د لکه نه شي دي مطلب بعض نور شیان دي ګوره دا ما شي شو مینی ټول بار شو بله لکه نه زده کوئ دلته لکه نه دوه اصطلاحات نور راځي درته یو ورک بوک او یو چې د ما سره ورک شیټ دی لکه دا شی زده کوئ ښه پهله لکه نه ما سره چې دی ورک بوک دی که نه ګوره دلته ویښه کومه چې کله هم تاسو ته څنګه شو مایکروسافټ ورډ کې موږ ته څه ورته ډاکومنټ په ایکسل کې ورته ډاکومنټ نه وایو څه ورته لکه نو ورک بوک ورته وایو ښه څه ورته وایو ورک بوک ورته وایو په ایکسل ورډ کې موږ ته څه ورته ویلې ډاکومنټ مې ورته ویلې که نه ځکه کلیکشن و اما په ایکسل کې ورته څه ویلې کېږي ورک بوک ورته ویلې کېږي ښه ګوره ورک بوک ما سره چې لکه نو دا د شیټونو یو کلیکشن دی ما سره چې لکه نو ورته نشو کوم چې لکه نو شیټ 1 فار ایگزامپل جمع لکه شیټ 2 دا سره پسې مخکې راځي دا د شیټونو مجموعې ته لکه نو څه ویلې کېږي ورک بوک ورته ویلې کېږي اوس ګورې ورته ما سره ورته چې لکه نو ورک بوک 1 دی که نه او دې کې ما سره کوم څه شیټونه دي یو شیټ دی لکه بل انزرټ کا دې باندې کلیک وکړه فار ایگزامپل نور دې پکارېږي دلته ګوره څه کوه کلیک کوه بل مې لکه پکار دی بل مې پکار دی ګوره څه کوه انزرټ کوه نو ورک بوک ما سره چې شو لکه نو دا د شیټونو مجموعه شوله ورک بوک از ا هول دی ښه او شیټ چې لکه نو یو برخه ده ښه دې ته لکه څه ویلې کېږي سکلورل بار چې لکه نو دې ته نوشته کومه چې فار ایگزامپل نمبر 5 سکلورل بار ښه څه کار کوي لکه نو ډیټا سکرول کوي ښې طرف یې او چپ طرف یې اپ لاړ شه ډاون لاړ شه ما سره کنه دوه دانې دي ګوره یو افقي دی بل ما سره کوم دی عمودي شکل باندې سیده دا څه کار کوي صرف ډیټا ښکته پورته وړلی شي ښه بله لکه چې دلته ما ته ښکاره کېږي وایي چې دلته څه ویلې کېږي شیټ ویو لکه دې څه وي نمبر 6 نشو کومه چې شیټ ویو ښه ډیفالټ ما سره کنه څو شیټونه وي صرف یو شیټ وي ښه په 2014 کې ښه په 2010 کې چې وله کنه 3 دانې به راتلل سیده په 2014 کې صرف یو دانه راځي در سره دا شیټ دې نه ته څه کولی شې دا انزرټ کولی شې ګوره په دې کلیک وکړه جمع علامه باندې ګوره کلیک ور باندې انزرټ کوه دلته سیده مخکې ځه ورپسې دا وروسته بیا هم وایي چې فار ایگزامپل زه ایکسل اوپن کړم نو ما سره چې کوم دي 3 شیټ دي به ډیفالټ راشي آپشن کې سیټ کوو دا شیان ښه دې لکه څه کېږي شیټ ویو بل چې ما سره د وخت ښکاره کېږي وایي دې سکرول بار ویلی شول
او یو بل لاندې چې کومه دي څه ویل کېږي سټیټس بار لکه نو دلته نو شو کومه چې نمبر 7 سټیټس بار ښه سټیټس بار ګورې څه کار کوي سټیټس بار ګورې نوم نه معلومیږي سټیټس مین حالت ښکاره کوي اوس ګوره ورته دلته زه کلیک کوم ما ته لکه څه وایي چې د سیل څنګه دی ریډي دی که نه زه پکې څه ټایپ کوم 1 2 3 څه وایي لکه انټر اوس سپیلنګ پکې څنګه دی که نو انټر پکې روان دی نویشته کوم انټر کوم دلته او په دې مطلب زه بیا کلیک کوم څه وایي لکه نو وایي ایډیټ پکې روان دی نو ګوره ته څه ښکاره کوي دلته د ورکشیټ حالت ښکاره کېږي در سره ها بله لکه دلته ما سره کوم دي څه ښکاره کېږي میکرو ده لکه نو میکرو هم تاسو ولوستله څه لپاره استفاده کړه اکشن به یې څه کوو ریکارډ کوو به یو عمل به یې څه کوو ریکارډ کوو او یو بل کار دا و چې څه کولو تاسو هلته تاسو کوډینګ هم استفاده کولی شو ها دا ما سره لکه نو چې دي شیټ ویو دي تاسو سره فار ایگزامپل څه قسم لکه نو ته کولی شي مطلب خپل هغه څه کوي ویو ته وړی څه قسم لکه اوسي زما نارمل پکار دی فار ایگزامپل وایي چې زما پیج لیاوټ پکار دی پرنټ لپاره زه استفاده کوم څه وکړه په دې کلیک وکړه یا لکه زما څه پکار دی پیج بریک زما پکار دی د هر یو ویو څنګه لکه نو خپل مشخص استعمال لري څه لري مشخص استعمال لري صحیح ده اوس ګورئ ته څه وکړه که دا ماته نارمل حالت وي چې استفاده کړه نارمل استفاده کړه ها بله لکه چې تاسو سره نه هم دې ویل کېږي زوم سلایډر ښه زوم سلایډر دا لکه څه کار کوي ګورئ ورکشیټ مطلب د تغټوي او کوچنی کوي هم صحیح ده دا موږ تاسو وروسته بیا هم لکه ورباندې کار کوو ښه دا ګوره را روان دی دې څه ویل کېږي زوم سلایډر دې ته ویل کېږي ښه دا اوس زموږ تاسو سره د مایکروسافټ ایکسل 2013 فزیکل سټرکچر